امام بخاری رحمه الله د حدیث په طلب کې روان دی کشتو کې و خلکو سفر کوو وایي خبره گاڑی نو کنه کشتو کې و خلکو سفر کولو امام بخاری لوی سړی دی ښا کشتۍ کې ناست دی کنه او کشتۍ والا چې کله کرۍ ټولوله کنه نو امام صاحب هغه خپله د روپو کڅوړه راوویستله چې کڅوړه راوویستله نو هغې کې د روپۍ داسې شمارلې او هغه کشتۍ والا ته خپله کرۍ ورکړله کنه یو ساعت پس د سره په خوا کې یو غل ناست و کنه د دې غلو ډېره زیاته تجربه یې ښه او هغه غل چغې کړلې وای ما نه چا روپۍ پټې کړې او زما د روپو د کڅوړې داسې رنګ دی څنګه چې د امام صاحب هغه روپۍ پکې پرتې وې او دونه روپۍ دی څومره روپۍ چې امام صاحب سره وې فقهاو لیکلي 6 लाख اشرفۍ وې ښه د علم په تکل کې روانو کنه نو امام بخاری کشتۍ کې روان دی کرۍ راوویستله غل د هغه پیسې ولیدلې چې دومره دي او چغې کړې وای ما نه چا روپۍ پټې کړې امام صاحب پې پوه شو چې د ما ته فراډ جوړ کړی دی ما بدنامۍ د کشتۍ هغه مالک ورته وویل چې چا پټې کړي دي بس خلک ولټوه نو هغه د هغه سر نه تالاشي شروع کړه یو به یې لټوه امام بخاری په دې قطار کې هغه سر ته ناست و کنه دی چې کله د هغه خواله ورورسېدو هغه خپله کڅوړه راوویسته اوبو ته یې وغورځوله یہ بھی آداب ہمارے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ ہم جیت کے بھی ہارے ہیں تمہیں کیا معلوم خپلی روپۍ اوبو ته وغورځولې غل چې کله دی ولټو د سره خو روپۍ نه وي نو غل ډېر زیات غمجن شو خفه شو او داسې ملامته کېناستو وایي د ملامته سړي وي دا ښه خوی خوښي یو ساعت پسې ده نه پوښتنه وکړه وایي چې سفر ختم شو وایي زه غلم او دا روپۍ مې ده نه پټولې په دې مې پوه کړه چې هغه روپۍ چېرته لاړې تا سره خو غټه کڅوړه وه هغې کې خو ډېر شی روپۍ وې که نه 6 लाख اشرفۍ خو څه زور لري امام صاحب ورته وایي امام بخاري رحمه الله ورته وایي ما خپلې روپۍ اور ته دغه ته وغورځولې اوبو ته وغورځولې وایي اوبو ته دې ولې وغورځولې تا به ویلي و چې دا زما روپۍ دي که نه وایي نه ما ځکه داسې نه ویل چې ما وی زه د حدیثو خدمت کوم زه عالم جوړېږم زه مفسر جوړېږم زه محدث جوړېږم زه حافظ قرآن جوړېږم هسې نه زما په دې سپینو جامو به داغ ولګي سبا به خلک وایي امام بخاري د حدیثو خدمت کړی دی د حدیث ټیک نه دی وجه څه ده د په بچپن کې په ماشومتوب کې په علم کې په سفر کې د غلا کړې وه ما غلا نه ده کړې خو خپلې جامې مې د داغ نه ساتلې که نه